قومي تړۍ د ملي اتڼ په بدرګۍ سره د خوست د تڼیو او نورو ولسوالیو په سلګونه قومي مشران او ځوانان له خپلې خاورې او نظام څخه د ساتنې په موخه د ملي قیام تر سرلیک لاندې عملي حرکت پیل کړ. پښتونوال وایي نه یوازې له خوست بلکې د هېواد په هر ګوټ کې په مېړانه د خپلې خاورې ساتنې ته چمتو دي. د موږ مخې ته هېڅ زمری نشي ټینګ په ډېرو کمو د 7% پنځشره پرې خدای زموږ دی موږ زموږ یو موږ په غوټو وسلو سمبول کوي وړې وسلې کور کوي خو تاسې لګیا وای. د پاڅون کوونکو په خبره هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانانو پر سرنوشت لوبې وکړي. زیاتولی دوی په سیستماتیک ډول قومي ساتونکي ځانګړي کړي چې په دې لړ کې به د خپلو پلرونو او نیکونو په څیر د خپلې خاورې له لویشت څخه ساتنه وکړي. مخکې حکومت او رعیت په ګډه دفاع کړې ده او خوری په وخت به ولیدو کامیابه شوې ده په بیا دې یې سیابي کې دوی ویل له خوست تر پنجشیره له ننګرهار بیا تر کندهاره د خپلې خاورې ساتنې ته چمتو یو. که اړتیا شوه په قومي سیستم کې به په زرګونه قومي پاڅونوال او ساتونکي د خدمت په موخه وړاندې کړي. د دوی غوسه راپارېدلې ده هیڅکله به دښمن ته ولسونه اجازه ورنکړي ولې د خپل عزت د خپل ابرونه د خپل مور خاور نه څوک چې دفاع نشي کولی هغه نه افغان دی هغه نه پښتون دی هغه نه مسلمان دی. ټولو شوراګانو ټولو کلو څخه ځوانان راټول شوي دي هغې لستونه ترتیب کړي دي امنیتي ځواکونو ته یې ورکړي دي چې مثال نوم یې ورکړی دی پلار نوم هغې سلا نمبر یې ورکړی دی چې د هغه موږ د امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه د دښمن په مقابل کې که ضرورت وي جنګېږو. په خوست کې د ملي قیام تر سرلیک لاندې یاد ګام داسې مهال پورته کیږي چې د طالبانو له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو او نظامي بیسونو تر نیول کېدو وروسته د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د نظام او خاورې څخه د دفاع په خاطر قومي پاڅونونه راپورته شوي دي.